سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. بشک الله د هغې ښځې وینا واورېدله چې د خپل میړه په باب له تا سره بیا غږیږي او الله ته فریاد کوي. الله ستاسې دواړو پوښتنه او ځواب اوري. هغه د هر څه اورېدونکی او لیدونکی دی. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم